کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. قسم دې پشپا کله چې خورشي او پورز کله چې روخانه شي او په هغه ذات چې نر او خزه پیدا کړل. په حقیقت کې ستاسو کوششونه مختلف دي. نو چا چې د الله په لار کې مال ورکړو او د الله دا نافرمانی نه پرهیز وکړو او نیکی رښتینی ومنله هغه ته بمونګه د اسان لارې د پاره اسانتیا پیدا کړو. او چا چې بخل وکړو او د خپل خدای نه بے پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته بمونګه د سخت لارې د پاره اسانتیا پیدا کړو. او دا غمال با اخر دا غس پکار راشي هر کله چې هغه هلاک شي. بهشکه لار خودل زمونږ ذمہ ده او په حقیقت کې د آخرت او د دنیا دوه مالک مونږ یو. پس ما تاسو خبردار کړی یی د لمبو د ورنا پاغي کې با نسوځي مگر هغه بدبخته چې دروغ یو غنل او مخې واړو او داغې نه با لری ساتل کېږي هغه پرهیزګار انسان چې هغه د پاک کېدو د پاره خپل مال ورکوي. پاغه باندې د هیڅ احسان نشته چې داغه بدل با خلاصوي. هغه صرف د خپل لوی رب د رضا د لټولو د پاره دا کار کوي او هغه با ضرور داغونه خوشاله وي.